या रमजान, लब्बैक 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 या रमजान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، عسى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا
واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. ترجمه د آیاتونو شروع کوم په نام د خدای جل جلاله چې ډېر مهربان او نهایت رحم کون کې دی. اے هغه کسانو چې ایمان راوړې مسخرې دې نه کوي یو قوم په بل قوم پورې نږدې دي چې وي به هغوی غوره د دوی نه او نه ښځې په نورو ښځو پسې نږدې دي چې وي به هغوی غوره د دواړو نه نږدې دي چې وي به هغوی غوره د دویو نه مه لګوه عیب په ځانونو خپل باندې او مه یادوه یو بل په بدو نومونو باندې. بد د نوم د فسق والا پس د راوړلو د ایمان نه او چا چې توبه اونخ کله نو دغه کسان دوی ظالمان دي. ای ایماندارو ځان وساتئ د ډېرو ګمانونو نه، یقینا بعضې ګمانونه ګناه دی او جاسوسي مه کوئ او غیبت دې نه کوي بعضې ستاسو نه د بعضو. ایا مینه ساتئ یو کس ستاسو نه چې اخري غوښه د خپل ورور چې مړ وي نو بد ګڼي تاسو دې لره وویریږئ د الله جل جلاله نه. یقینا الله جل جلاله ښه توبه قبلونکی رحم کوونکی دی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. لبیک رمضان کې تاسو ټولو ته هرکلی او د رمضان په صورت کې د الله تعالی خاص الخاص رحم و کرم دی په پوره مسلم امه باندې. اشره رحمت چلیږي او نن اومه روژه ده او دا زما خوش قسمتي ده چې د دې ټرانسمیشن په ذریعه باندې تاسو سره نن ملاقات کیږي او ما سره زما دواړه کو هوسټ هم موجود دي، توبه اینڈ امین مشال. ډېره زیاته مو مننه کوو ټولو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې، ډېر احترامات. په یقیني توګه زموږ دپاره هم دا یو ډېر زیات لوی اعزاز دی چې په دغه لبیک یا رمضان ټرانسمیشن کې د ښو خبرو سره د ښو خلکو سره په دغه سکرین باندې کتونکو ته ور مخامخ یو، نو دا زما دپاره هم اعزاز دی. بالکل قدرمنو، زما د طرف نه هم لبیک یا رمضان دغه خصوصي خپرونه کې تاسو ټولو ته هرکلی او خوشحاله یم چې زه دا ځل هم د دغې لوی ټرانسمیشن برخه یم. تاسو سره به خبرې اترې هم زموږ کیږي، د راغلي پوهانو نه میلمنو نه به زموږ زده کړه هم کیږي، رمضان حوالې سره هم او د هغوی ژوند حوالې سره هم. او هیله لرم چې دغه روژه دا څو ورځې تېرې شوې ستاسو دا به ښه مزېدارې ستاسو تېرېږي، لګیا به وي، ځکه چې روژه د صبر میاشت ده، روژه چې کومه دغه د احساس میاشت ده. قدرمنو، دا وخته موږ سره وخت شوی دی یو وړې شان دمې، دغه وړې دمه اخلو او واپس راځو، بیا نورې خبرې اترې کوو. لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک 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 یا رمضان، لبیک لبیک